موږ ته د راتلونکي لپاره کوم مهارتونه پکار دي؟ لیکوال میر احمد یاد. هر کال له پوهنتونه زرګونه ځوانان فارغېږي او په خپلو برخو کې د کار موندلو په لټه کې وي. خو د کار موندلو لپاره یوازې د پوهنتون اسناد او درسونه کافي نه دي. تر دې هاخوا ځینې مهارتونه دي چې باید زده سي او تاسې په اوسنیو شرایطو کې کار موندلو ته برابر کړي. دا هغه مهارتونه دي چې ستاسې سره په کاري چاپیریال او خپل کاري شخصیت جوړولو کې مرسته کوي. اول، ډیجیټلي پوهه. نن سبا نړۍ دومره پرمخ تللې چې په هر کار او هر وظیفه کې ټیکنالوژي کاریږي. نو څومره چې د ټیکنالوژي په اړه ستاسې پوهه او معلومات ډیر وي، هومره به ادارې ستاسې ګمارلو ته ډیر زړه ښه کوي. یو عمومي ټیکنالوژي ده چې کمپیوټر او انټرنیټ دی. دا به ستاسې زده وي، خو خپل مسلک ته هم وګورئ چې کومه نوې ټیکنالوژي پکې کاریږي او تاسې ورسره څومره بلد یې. که تاسې زراعت لوستلی وي نو وګورئ چې په زراعت کې کومه ټیکنالوژي کاریږي. په طب کې، په مدیریت کې، په ښوونه او روزنه کې او بل هره برخه کې چې تاسې زده کړي ځان په اړونده ټیکنالوژي پوه کړئ. دویم، د ستونزو د حل مهارت. دا هغه مهارت دی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نه ښودل کیږي، خو په مسلکي ژوند کې به تاسې هره ورځ له داسې ستونزو سره مخ کیږئ چې له تاسې سره به یې د حل لارې غوښتنه کیږي. په نننۍ نړۍ کې د انسان ارزښت په دې پورې تړلی چې څومره ستونزې حل کولی سي. که تاسې د ستونزو د حل مهارت ولرئ نو په خپله اداره کې به تر نورو بریالي یئ. د دې لپاره انتقادي فکر پکار دی. تاسې باید د خپل مسلک سره د ستونزو د حل د مهارت په اړه آزاده مطالعه هم ولرئ چې دا مهارت مو ښه سي. درېیمه برخه، نړیوال فکر. ټیکنالوژي له یوې لوی نړۍ وړوکی کلی احساس کړی دی. پخوا به کارمندانو یوازې د خپلو سیمو سره کار درلود، خو اوس شاید د بیلابیلو سیمو او هیوادونو خلکو سره مخ سئ او کاري اړیکې ورسره وپالئ. د دې لپاره باید تاسې تر پخوا پراخه فکر وکړئ. له نړیوالو فرهنګونو سره یو څه بلد سئ. د توپیرونو درناوی زده کړئ. زغم مو پراخ کړئ او پر دې پوه سئ چې زموږ له چاپیریال بهر لویه نړۍ پرته ده. په دې برخه کې مهم کار لږ تر لږه د یوې نړیوالې ژبې زده کول دی چې تاسې پرې له نورې نړۍ او خلکو سره اړیکې ونیسئ. څلورم، د راتلونکي اټکل. که تاسې په یوه اداره کې د فعال کارمند په توګه کار کوئ نو لږ تر لږه د راتلونکي په اړه یو اټکل باید در سره وي او پوه سئ چې ستاسې په برخه کې کوم نوي بدلونونه را روان دي. دا ستراتیژیک فکر دی او اړتیا یې ډیره زیاته ده. که تاسې په یوه برخه کې کار کوئ یا مو پکې تخصص کړی وي نو په اړه یې مطالعه وکړئ. له روان حالت یې ځان خبر کړئ او پر دې پوه سئ چې کوم بدلونونه به پکې راځي. که تاسې په دې بدلونونو پوه سئ نو بیا د خپل کار د راتلونکي په اړه ښې او ګټورې پریکړې کولی سئ. پنځم، دوامداره زده کړه. نړۍ هره ورځ بدلیږي، پوهه هم ورسره پرمختګ کوي، وسایل نوي کیږي، ټیکنالوژي وده کوي او په دې بدلون کې که انسان نوې مطالعه ونه کړي، ځان له نوو معلوماتو خبر نه کړي او یوازې په پخوانۍ پوهې بسنه وکړي نو ژر به یې پوهه زړه سي او له کاره به ولویږي. د دوامدار فعالیت لپاره دوامداره پوهې ته ضرورت دی. تاسې باید دوامداره مطالعه وکړئ، ځان اپډیټ وساتئ او له راتلونکو شرایطو سره ځان تیار او عیار کړئ. که تاسې دا خواري ونه کړئ نو ځای به مو هغه خلک نیسي چې دې کار ته وخت ورکوي. شپږم، د اړیکو مهارتونه. که نور مهارتونه در سره وي خو د اړیکو مهارت نه لرئ نو درته به سخته وي. مثلا که ستاسې نیت ښه وي، یو ښه فکر لرئ خو چا سره شریکولو یا یې ورته د تشریح کولو په چل نه پوهیږئ نو ستاسې فکر ښه فکر به څه په درد وخوري. نو تاسې باید هم ښه لیکل زده کړئ او هم ښه وینا زده کړئ. دا وړتیا باید ولرئ چې خپله خبره هم په لیکلي ډول او هم په وینا کې په دومره واضح ډول مقابل لوري ته ورسوئ چې هغه پرې پوه سي او سر پرې خلاص سي. که دا مهارت در سره نه وي نو په لویه دنیا کې به یوازې پاته یئ. وهم، نرمي او انعطاف منل. نرمي، انعطاف او ځان عیارول د نن او راتلونکي دور مهم مهارتونه دي. مخکې مو وویل چې
نړۍ بدلیږي، ورسره د کار چاپیریالونه او د کار بڼې هم بدلیږي. نن به تاسې یو کار په یوه ډول کوئ، خو سبا به یې بل ډول ته ضرورت وي. له تاسې به تمه کېږي چې نوي چاپیریال سره ځان بلد او عیار کړئ. نو دا زده کړئ چې له نوو بدلونونو سره ځان څنګه عیار کړئ، بدلونونه او توپیرونه څنګه ومومئ، نوي شرایط څنګه عملي کړئ او په بدلونونو کې خپل کار ته دوام څنګه ورکړئ. اتم، یوه مشهوره جمله ده چې وایي معلومات قدرت دی. څوک چې معلومات لري هغه برلاسه وي. نو د دې برلاسۍ موندلو لپاره باید تاسې لومړی د خپلې برخې معلومات ولرئ. بیا باید د هغو معلوماتو د تحلیل او ارزونې قوت ولرئ. تاسې باید د معلوماتو له لرلو وروسته د اوسني او راتلونکي حالت ترمنځ اړیکې پیدا کړئ او دا قضاوت وکړئ چې په اوس وخت کې د دې معلوماتو په رڼا کې کومه پریکړه وکړئ چې راتلونکي کې مو په درد وخوري. نهم، ځان او نور پیژندل. ځان پیژندل مهم دی، خو د بریالیتوب لپاره د نورو پیژندل هم دومره اړین دی. ځان پیژندل دا دی چې تاسې خپل قوتونه او ضعفونه وپیژنئ. وګورئ چې په څه پوهیږئ او په څه پوهېدو ته ضرورت لرئ. کله چې تاسې خپل ځان وپیژنئ او په خپلو ضعفونو پوه سئ، نو بیا یې د حل لپاره اقدام هم کولی سئ. همدارنګه باید نور خلک هم وپیژنئ. د هغوی قوتونه او ضعفونه هم باید وپیژنئ. پوه سئ چې هغوی څنګه فکر او څه ډول پریکړې کوي. کله چې تاسې د نورو خلکو په اړه پوه سئ، بیا ورسره په اسانۍ اړیکه کولی سئ، مشوره ورکولی سئ او په ګډه ورسره د پرمختګ لپاره کار کولی سئ. یوازې دا لیکنه ستاسې ستونزې نه حل کوي. د دې لیکنې هدف تاسې ته د مهمو مهارتونو در پیژندل و. د دې مهارتونو د موندلو لپاره باید تاسې په خپل لاس په کار سئ. همدا اوس دا ټکی ځان سره لیست کړئ او په نوبت د یوه په اړه مطالعه یا انټرنیټي لټون پیل کړئ. په کتابخانو او انټرنیټ کې د دې هرې موضوع په اړه ډیر زیات معلومات او لیکچرونه شته، خو په دې شرط چې تاسې رښتیا خپل راتلونکی ښه کول غواړئ. نو پیل وکړئ او مخته